هم د دې پخپل غوګونو کې اوزن وخت ویل کی اذان جمع د غوګونو اذانهم غوګونه خپل غوګونه د دوی گدی دوی غوت خپل پخپل غوګونو کې اګدی غوت خپل پخپل غوګونو کې ولګ دی من الصواعق ير د تندرنا تندر صاعقات تیزی چغه ته ویل کی اسماني تیز چغه چې انسان لپاره د هلاکت باعث وګرځي الله دې موږ بچ کی د دینا حذر الموت يرد مرغنا حذر مرغ الموت يرى الموت يرى حذر يرى الموت مرغ حذر الموت يرد مرغنا ځکه چې دی وای چې د قران کریم کې هر یو لفظ راځي د زموږ په خلاف ده او دا اشاره څه ده اشاره د قران کریم د احکامات ته ده چې دا بل طرف نه نازلېږي او په دین نزول کې د جهاد احکامات هم دي د انفاق فی سبیل الله احکامات هم دي پدې کې د خپلو کې د ورورولي حکم هم دی وغیرہ وغیرہ اخو دې منینا نو چې نه منی نو نه منل د پاره په غوګونی کې غوتی خو دي ما په بلال مسجد کې ترجمه کوله مې سم خلک کېمو نو یو سړی راغی وای زه خو ځکه ترجمه نه کومه چې زه به عمل نشم کوله نو چې عمل نشم کوله نو دی وجنه کوم نه سره نو زه به ډیر ګناګار یم نو ما الله تعالی د دینه کولو پښتنه وکي نو دا غلطه جواب ملایي و چې کله دا کار کوي تا د عملی راش به ته پوهیږي چې معنی دا ناغه خو کې ګوتی خود دي چې وای نه ورم نو مزل به نه کوم نو دا بنیادی طور باندې مثال د منافق دی ناغه څه کوي د قران کریم د دې آیاتونو د ناوریدو د پاره غوګونه کانه کړی دي او بیا الله تعالی فرمای والله اول تعالی محیط سورته منافقون کې آیت نمبر 3 کی مثال ده چې يحسبون كل صيحه عليهم دی ګمان کوي چې هر یو چغه بونګه باندې ده موږ بخار شو موږ باندې به انظام راشي وغیرہ وغیرہ والله اول تعالی محیط غیر اچون کې ده احاطه کون کې ده راګیر کړی دي بالکافرین کافر لرا مثالونه الله ډېر خسته ور کوي ډېر بهترین مثالونه دي 40 مثالونه دي قران کریم کې په دې باندې عالمانو کتابونه لیکلي دي او مثال دا څه ور کوي لکه اوس تاسو ته دا مثال لکه توجه کوي تاسو به باران چې کله کیږي دا مثال د باران دی کنه باغی کې ګوري ورېتی راشي کاروبار په کې لګ متاثر شي خټي جوړ شي همدا غرنګیره جوړ شي وغیرہ دا ټول نقصان کوي کنه څنګه چې ارزه ګډوډ شي ور سره خدا باران چې کله تیر شي په سبا باندې څنګه چلی موسم خاستای فصل ته فائدہ کوي بیماریاں ور سره کمی شي وغیرہ وغیرہ ټول نو مثال د باران اوس په قرآن سره فټ کا دا ته درون لګي دا ته ګران لګي پدې کې به تا ته مشکل وي پدې کې تا کاروبار ته نقصان شاید ورسي پدې کې به ته خپشي وغیرہ وغیرہ خو سبا ورځ ډېر خستای سبا ورځ ډېر دا مثال الله تعالی ان هر مثال هر شی چې کله د خپل ځان حالات مطابق برابرې الله دې موږ شرح صدر نصیب کی نبی الله انسان ور باندې آسان سره پويږي نو الله فرمایي یکاد البرق یکاد نجدیدا کې دیشی البرق د برېخنا ان د اسمان کې چې د کومه پړک کیږي د برېخنا یخطفو یوسی او تختی خطف کی مړکی ابصارهم سترګو نظر د دوی دغه چې پړک راشي او ته یریږي نو کې دیش ستاره نظر ویسی نو دینه مراد ده چې کدا کوم احکامات راځي ته منې نه نو د نه منل بتا د پر ډېر لوی د هلاکت باعث جوړ ګرځي لوی د هلاکت باعث وګرځي الله دې موږ بچ کړي کلما هر کلا اضاء چرناشی لهم دوی باندې مشو نو ګرځي دوی فيه باغې کې کله چرناشی لکه تیارې کې سړی راګیر دی باران وری کې تور تیار ده جنگل کې راګیر دی چلک پلک وای به لکه منډه کې بیا تیار شي بیرناشي به لکه منډه وکي دا منافق مزل دی منافق چې په قران کریم کې د ګټي خبرای بیا دې پکې وي زم مسلمان ما زم راځماو زم کوما مونږ هم ستاسو پارټي کیو مونږ هم دې کیو زمونږ دا ځنه خلک دي کنه الله دې موږ ته معافي وکي هر حکومت کې ملګری هر چا سره ملګری چې کوم ځکه ګټي واغې کې مسل کوي چې کله بغیله مشکل راشي به دې ورستو شي دا به ورځي بغیر سره ملګری نه دا خو مثالونه دي دنیا کې نو دا غو منافق مثال دی نو چې قران کې کله غنیمت راشي کله د ګټي خبره راشي کله د مسلمانانو فتح راشي یو موږ تاسو ملګری یا بغیر کې مزل کوي او چې د جهاد آیات پر راشي بس به دې مخ کې مزل کوون کې نه او چې د پیسو ورکول خبر راشي به وینا موږ پکې نه او یا مثلا بل دا څه خبره پکې راځي دغه مزاج مخالفي به باغی کې ملګری نه دي
و الله تعالی فرمایي په سورۃ حج کې آیت نمبر 22 کې سورۃ حج آیت نمبر 23 کې ومن الناس زند خلقنا من اغسوک دی یعبد الله چې عبادت کوي د الله تعالی علی حرف په شک باندې حرف وای کناره ته کناره ده چې دلته کټي دی خو راځي چې دلته کټي به دی خو دی خو یعنی داسې مزل کوي او وای فإن أصابه خير کچیر ورسی کی دی ته خیر نو بیا اطمئن به بیا مطمئن شي باغې باندې او کله تکلیف ورسیږي بیا غنه مخواړی سورۃ حج کې آیت نمبر 22 کې تاسو بیا وګورئ دا د منافق مثال دی او د دې مثالونه دنیا کې ډېر ملاويږي کله چې د مونږ کوي او کاروبار ښه چلیږي بیا عرب مونږ کوي دا ډېر ما چې کله مونږ شروع کړی دی بس زما داسې کار روان دی او بیا تبلیغ ته لاړ شي کار ښه شي وای چې کله ما 3 ورځې لګولې هغه ورسته بیا زما مشکلات حل دي او که بیا مثلا چرته ګیره پری دي او چرته نقصان وشي وایره ګیره په ما ناراضي ګیره په ما خرا نغله او یا منځ کې نقصان کې دا په شک مزل کوي او دنیا ګټي باندې عمل کوي کم نه کې ګټه ده کم نه کې نه ده بدغل دا مزل کوي او آخرت هیر ده حالان کې دا ګټي خو آخرت ته پاره دي دنیا کې وزرونه کې د شیطان د کافر هر شډیر خي او ستاره غي مقابله کې هر شډیر کمزوري خدا خو دنیا د پاره نه دي آخرت د پاره دي نو دا غي بنیاد باندې الله فرمایي واذا اهر کلا اسلم چې تیار شي علیهم په دوی باندې قاموا بیاودریږي تیار نه مراد سخت احکامات دي چې هغه به مزل نشي کولای ولو شاء الله کچری غختلې وي الله تعالی لذهب نخامخه وړي به بوتللې به بسمعهم غوغونو طاقت ددوي وابصارهم او سترګو طاقت ددوي ان الله بشکل تعالی على كل شيء قدير په هر شي باندې قادر دی الله په هر شي قادر دی دې پوره درې ډلې الله تاسو ته خو دي چې دې دنیا کې مزل کوي قران دې اوس راغسته دی قران ولا ځان نه جان جوړي د الله ډلې کې ځان شاملای د الله په کتاب باندې عمل کوي نو اول تاسو سره الله تعارف وکړو یو زما ډله ده چې متقیان دي یو د کافرو ډله ده چې بالکل نه مني یو د منافقینو ډله ده چې تاسو ډلې کې وي او دا د صفات نه اوس مزل کوا د الله تعالی ګور رڼا ده بده کې نوم نه دی اغسته کني عبد الله ابن ابي نه لوی منافق څوک خو نوم نه دی اغسته ولې نه دی اغسته دې د پاره نه دی اغسته چې یو عبد الله ابن ابي بمرشي بیا به سبا وای چې دا یا خدای عبد الله ابن ابي د پاره دی نه به ته د خپل زمانه عبد الله ابن ابي ګوره او دا آیتونه په فټ کوا خپل زمانه متقی بلال او فاروق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دا ګوره او دا آیتونه په فټ کوا د خپل زمانه بس هغه دي ځکه خو نمونه نه دی اغستی الله دا د دې په داسې صفاتونه دي په خپل زمانه دا قران د ماضي کتاب نه دی دا د حال کتاب دی اوسم عبد الله ابن ابي شتا اوسم عمر رضی الله عنه کردار شتا اوسم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کردارونه شته دي ته د هغه د قران سره ګوره او بیا ورسره فټ کوا او بیا د هغه ملګرتیا کوا او بیا د هغه مخالفت کوا نو بس اسانه دا درې ډلې او د درې وړو ډل ته الله خطاب کوي یا ایها الناس اے خلقو عام خطاب دی عام خلقو ته اعبدوا عبادت کوي ربکم رب دستاسو یعنی د خپل رب عبادت معنی می تاسو ته کړي وا عاجزی وکي تابعداري وکي د رسول الله صلی الله علیه و سلم په طریقې عمل وکي ربکم درب خپل الذي الله غزات احساس ورکي لکه زه ته ما خبرو باندې پیسې در کوم یا دا حق ګټه مې سره کړی دا نو احساس ورکي انسان ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین اوها کسان من قبلکم چې تاسو نوړان دیو ان هغه پیدا کړیو لعلکم دې د پاره چې تاسو لعل دا بار راځي قران کریم کې لعل لفظي معنی شاید کې دې شي چې ممکن ده نشته ده دې د پاره چې لعلکم شاید چې تاسو دې د پاره چې تاسو تتقون او یریږي تاسو کې تقوا راشي عبادت ذری سره تقوا پیدا کیږي په انسان کې الذي الله غزات جعل چې جوړ کړل لکم تاسو د پاره الارض وزمکا فراشن فرش یعنی فرش پشان دي حالانکه زمکا خو فرش نه ده دا خو ګول ده نبی تعالی فرش ولي ویلي نو یاد ساتئ چې الله الفاظ یا خبره د انسان د ذهن مطابق کوي او انساني ذهن کې چې ټول نه کمزور ترين وي دغه مطابق خبره کوي او دا د قران معجزه ده دا معجزه یاد ساتئ چې ستا عقل څومره ده او ما غومره خبر الله کوي کستا عقل مثلا ډیر لري ده نالا وی وکلن فی فلک یسبحون دا هر یو شی په خپل مدار کې گردش کوي اوس ته ساينسداني
نو تا د دستورو د سیارو د مدارونو اندازه ته لګي نو تا د هغه پیمانه باندې خبره کوي او کته بالکل نه پويږي نو بیا مثالونه فلا ينظرون الى